چې د حضرت نوح علیه السلام زمانه وه، نو شیطان راغی، دیم دې کشتۍ ته خطو. نوح علیه السلام ورته وفرمیل ابلیسه ته دې کشتۍ کې څه شی کې؟ ورته وی کشتۍ ته ځکه راغلی نن د خدای مهرباني تا سره ډېره ده، الله ټول کافران هلاکوي، خو لیکن ته د الله پیغمبر تا ته هېڅ نه وایي. یو کار خو وکړه که نه، ته خپل رب ته ووایه چې زما توبه قبوله کړي. پیغمبران علیهم السلام ډېر مهربانه وي، اولیاء بزرگان ډېر مهربانه وي، هېڅ یې ورته ونه وي. وی صحیح ده. نوح علیه السلام دعا کوي. نوح لقب دی ښه، خپل نوم یې عبدالجبار یا عبدالغفار دی. اصل کې نوح جړا ته وایي. د دومره ژړلي دي چې نوم یې ژړا ګرځېدلی دی. نور خپل نوم عبدالغفار دی یا عبدالجبار دی. بیا درته انشاءالله یو جمعه تعریف وایه. نوح علیه السلام دعا کوي ای ربه ابلیس راغلی دی، ستا دربار کې توبه غواړي، نو توبه قبوله که، ستا مخلوق دی. الله ورته وفرمیل ای زما پیغمبره توبه قبلومه، خو زما شرط زور دی. دې مې د دربار نه ولې لرې کړو؟ ده ته ما وویل آدم علیه السلام ته سجده وکړه. د آدم علیه السلام ته سجده نه ده کړې، ما د خپل دربار نه وشه. ده ته ووایه د آدم علیه السلام قبر ته دې لاړ شي او قبر ته دې سجده وکړي. اوس زه توبه قبلو. اوس بل ته سر ټیټول دا هله کېږي چې قبر نه وي. نوح علیه السلام ورته وفرمیل وی ابلیسه مبارک دې شه، الله دې توبه قبلوي. د آدم علیه السلام قبر ته به لاړ شي او سجده به وکړي. ورته وی نه، په ژوند مې ورته سجده نه ده کړې، نو په مرګ یې ورته څنګه وکړه؟ وره قبر دومره خراب شي، قبر ترې نه جدا کېده. بیا پاتې شو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ابلیس جهنم ته لاړ شي، جهنم کې به 1,00,000 کاله تیر کړي. 1,00,000 کال، 1,00,000 کاله بعد دی به چغې جوړې کړي ای ربه معاف مې که. الله به د جهنم نه وباسي، ورته وایي معافي غواړې؟ وی غواړم. آدم علیه السلام به ورته د جنت نه وباسي، ورته وبه وایي چې اوس ورته سجده وکړه. اوس خو د 1,00,000 کاله په جهنم کې تېر کړو. دی به وایي ای ربه ستا هر حکم ته تابعدار یم، خو دې ته نه یم تیار. قبر دومره خراب شی دی. ابلیس یې د کوم ځای نه راروان کړی او کوم ځای ته به رسېږي، خو تر څو پورې چې قبر مریضي پکې وي د جهنم نه به یې وباسي، لیکن بیا هم توبه قبوله، بیا هم توبه نه قبلي. زمونږ او ستاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر منقبتونه دي او ډېر خصوصیتونه دي. موسی علیه السلام زمانه کې دا څه چلو. موسی علیه السلام یو ځل ملګری ورسره په سفر وته، یو ځای کې چینه والته اودس وکړه، بیا یې مونځ کاوه. یو سړی په اس باندې سو او راغی، دې چینه باندې اودس وکړه، اوبه یې وچیښلې، نور روان شو. د جب نه یو همیانۍ وغورځېد او روپۍ پکې چې هغه لاړه. د دې اولیاو د بزرګانو د انبیاو زموږ او ستاسو غوندې نظر نه وي. هغوی هر شي په سوچ کوي. د کائناتو کې چې څه کېږي دا د الله په اذن او د الله تعالی په اراده. موږ او تاسو تاسې نظارت ښکاري، هغوی پکې صحیح سوچ کوي. موسی علیه السلام ورته کتو، سړي نه پر روپۍ وګرځېدې، دا به الله شاته ورکوي. دلته یو ښوونکی راغی او رمه ورسره، دې رمه ته اوبه ورکوي چې ویې کتل هویانۍ پرته ده، اوس راپورته کړه او جب کې یې واچوه او په څو میږو ته یې اوبه ورکړې. اوس لاړه. یو سپین ږیری سړی راغی، هغه اوبه وچښلې ډېر ستړی و، هلته چینې سره یې سر کېښود ویده شو. هغه اس والا ته په لاره کې روپۍ یادې شو، ژبې چې وکتل روپۍ ورسره ډل، رامنډه یې کړه چې دا روپۍ خو ما نه هلته وغورځېدلې دي، بل ځای کې نه یم کوز شوی. او چې راغلې روپۍ همیانۍ خو نه وه. دا سړی ویده و، دا سپین ږیری. هغه یې راویښ کړه، کاکا ما نه همیانۍ غورځېدلې وه. هغه راکړه، هغه یې ما نه ولیدل، خو ده نه ولیدل. ورته وایي بل څوک نه دي راغلي، خلاصېدی نه شې، خو د ډېر روپۍ وې.
هغه وی نشه سره او د ته غوښتا دا سوالات ټول روي لستا او ډېر غوسه شو سپینګری نه ستر قلم نو تاسو شولا موسی علیہ السلام سوال وکړ كيف العدل نو دا عدل څنګه دی ستا روپۍ هغه شکون کړي وړي او څنګه د سپینګری نه په قلم کو او ته زه عادل یم الله فرمایي کلمه ما عدل کړ دیکھو اگر ته د دې په حقیقت ته نه پوهېږې څنګه د عدل وکړم وی د دې شپونکي د پلار د اسو علا په پلار قرضه وه او دومره قرضه وه چې څومره دې عامیانۍ کوي د اسو علا پلار ما بخلی و خو د قرضې په وجه باندې جنت ته نه شو تللی ځکه د بندګانو حق به نه معاف کو اراده مې وکړه چې د اسو علا پلار دی جنت ته لاړ شي او قرضې نه دې هم خلاص شي نو د زوی نه مې روپۍ راواغستې او د شپونکي ته مې ورکړې ځکه چې میراث د پلار خو بچي ته نو د اسو علا د پلار قرضه خلاصه شوه نو دا مې صحیح کار وکړو که نه وی دا خو دې صحیح وکړه اوس سپینګیری څنګه مړ شو وی دې سپینګیري د اسو علا پلار وجلی و قتل کړی و و اسو علا ته معلومات نه و چې زما د پلار قاتل څوک دی ما وی چې د پلار قرضه یې ادا کړه اوس په کار دا دی چې د پلار قصاص ابوالي نو دی د پلار قصاص واغست نو اوس مې عدل وکړه که نه ویا الله یقینا عدل دې وکړه د عدل په حقیقت خو څوک نه پوهېږي هغه څوک چې عدل کوي یوازې هغه پوهېږي یو کرت قریش راجمع شو ورته وی ته ځان ته پیغمبر وه ستا نه مخکې پیغمبران تیر شوي دي او ته راته کیسې کوې تا موږ ته ونه وې چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر و یو امسا ورسره وه د شپې به یې رڼا کوله رڼا باندې به ګرځېده او په دریاب یې پرې ووهه 12 لارې وکړې او تا ووی چې عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول نو ته معجزه راوړه که نه تم یو معجزه موږ ته راوړه څنګه پیغمبر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی زه تاسو ته کومه معجزه راوړم وی دا د صفا غر دا د سرو زرو کم د هغوی هم روپۍ ډېرې خوښې وی دا د صفا غر دا د سرو زرو کم رسول الله مبارک سوال وکړ یا الله دا د صفا غر دا د سرو زرو کم جبریل علیه السلام راغی ورته وی محبوبه الله فرمایي زما یو قانون دی زه چې کله فرمایشي معجزه یو قوم ته ورکم او دوی که خبره ومنله خو ډېره ښه ده خو که وی نه منله نو زه د فرمایشي معجزې ورکولو نه بعد بیا ورته مهلت نه ورکومه دې هلاکومه ګوره فرعونیان مې هلاکه کړو موسی علیه السلام ته معجزه مې ورکړه خو فرعون پاتې نه شو صالح علیه السلام ته مې معجزه ورکړه د اوښې خو د هغې نه وروسته پاتې نه شو نو تاسو ته به د صفا دا غر د سرو زرو کم خو پیغمبره که چېرته د دې صفا د غر د سرو زرو کولو نه بعد هم دې اهل مکه او په تا ایمان رانه و دې پرېږدم نه ګوره نو ستا خوښه ده داسې کار وکړم او که نه د دې سوال نه قبلوم او پرېږدم کېدی شي الله د دوی په دې کېدی شي د دوی په نسل کې څوک پیدا شي او مؤمنان شي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل جبریل علیه السلام دا دویمه خبره مې خوښه ده دا خلک خو ایمان نه راوړي دا سوال خو یې دې دپاره نه دی چې مؤمنان شي دا سوال خو یې د عناد دی او لانجې کوي نو داسې نه ده کېدی شي الله دوی ته توفیق د توبې ورکړي او یا د دوی بچیانو ته نو دقسې سوالونه به یې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه کوه
الله خره کې فرمایي د دوی زړونه او د دوی سترګې به موږ وګرځاو داسې طریقه باندې لکه اول کرتم چې دوی په یقین او تصدیق نه دی کا او دوی به پرېږدو په خپلو سرکشیو کې متحیره معنا دا د تبلیغ کوه خپل دین خلکو ته بیانوه دوی به خپل کار کوي د دوی خبرو ته مه ګوره ځکه چې د دوی دا انکار د عنادو دا انکار د دې نه و چې دوی ته حق نه و معلوم حق ورته ښه معلوم و څوک چې د حق طالب وي هغه ته چې مسلو کې هغه وایي ښه او څوک چې حق طالب نه وي نو هغه پکې چون او چرا کوي یاره که داسې وشي او که داسې وشي او که داسې وشي بچې تا ته د الله حکم راغی بس ختم د پیغمبر حکم درته راغی ختم بیا پکې چون او چرا مه کوه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په اعتبار د نیکونو سره نسب سره دا د علم یو نیکه د علم او د تجربې خزانه وه د داسې دومره نیکونو بچی چې پیدا کېږي نو ته ووایه چې هغه څومره هوښیار خو د دې سره باوجود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سفر کې وتلم صحابه ورسره دي د پخلي وخت راغی یا پسو یا میږه یا هر مال چې ورسره و هغه حلالو صحابه کرامو ته چې حلالوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل صحابه دا خو ډېرو خلکو ته ضرورت لري ایوي قربان علی ذبحها په ما باندې د دې حلاله ده دا به زه حلاله کړم حلالولې په ما دي ابل ورته وي علی سلقها ما باندې د دې دا پوستکې ویستل دي قربان زه په دې پوستکې وباسم بل پکې وي علی قطعها ما باندې قربان پرې کول دي زه به درته ټوټې کړم ابل ورته وي علی طبخها په ما قربان پخول دي زه به درته پوخ کړم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وایي علی حطبها ما باندې لرګي دي زه به دې کوڅو کې وګرځېږم دې لارو کې او لرګي به راغونډ کړمه نو زه به درته لرګي راغونډ کړم نو کار به برابر شي ګوره د ټولو کې انتها د عاجزۍ هغه د لرګیو راغونډول نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم انتهایی عاجز طبیعته او انتهایی صبرناک د دې وجه نه ما تاسو ته وي د دې زیر ولې دی دا ځکه چې څوک د دین خدمت کوي څوک د قرآن کریم حصول کوي اولنی قدم یې دا دی چې دی به عاجزي کوي او یو انصارو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه قرآن کریم آیت نازل شو ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله دا کم صحابه چې تا سره بیعت کوي دا الله سره کوي نو رسول الله مبارک سره بیعت دا د الله سره دی نبی علیہ السلام اطاعت دا د الله اطاعت دی او نبی علیہ السلام ته کنځلې کول دا الله ته کنځلې کول دی یا مخکې اوله سپاره چې وي یخادعون الله دوی الله سره دوکه کوي الله سره خو دوکه نه کوله د الله پیغمبر سره کوله خو پیغمبر سره دوکه داسې ده لکه الله سره چې دوکه نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تعظیم دا د الله تعظیم دی د هغه قدر کول دا د الله قدر دی هغه ته سپک کتل العیاذ بالله د الله ته سپک کتل دی دویم نمبر مسله دا ده چې څوک کافر ته یا بوتانو ته کنځا کوي په دې کې ثواب شته که نه نو نه دې کې ثواب نشته یو سړی وایي الله دې کافران هلاکه کړي ثواب پکې شته که نه نه ثواب پکې نشته ګناه هم پکې نشته خو ثواب هم نشته یا بوتانو ته کنځا کوي یا شیطان علیه اللعنت وایي دې کې ثوابونه نشته ثواب خو په نیکۍ کې دی الله موږ ته نه دي ویلي چې کافرانو ته کنځا وکړئ دی راته نه دي ویلي چې شیطان باندې لعنت ووایئ دا حکم نه دی راغلی یا کافرانو ته کنځا وکړئ دا نه دي راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر کې یو کرت کافر ته خیرا کړی نه چې کله په حرم شریف کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې لري واچول او هغه لمونځ کاوه ډېر خفه یې کړ رسول الله مبارک نبی لاس پورته کړ او د یو کافر نوم یې واغست
اوغان دعا الله قبول کړه. د بدر په غزا کې ټول کافران مردار خو د دین غیر رسول الله مبارک تنظا نه ده کړ. بیکاره خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړنی او ورو اسم دی اورادونه یواز ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو اوسۍ رامنډې وای. ډېر واقعات دي خو تاسو ته یو دوه یو اوسۍ د ډېر لرې نه رامنډې وای. حضور صحابه ته فرمایل ودرېږئ دا حیوان دا اوسۍ ما طرف ته رامنډې وای. رامنډې وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسېده ستړی ستومانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اوسۍ ته متوجه شو ورته وای اوسۍ څه تکلیف درته دی ستا ته څه ضرورت دی. اوس خبرو کې څومره اثر دی. هغه اوسۍ ورته الله ګویا نه کړه او نبی علیہ السلام د حیواناتو په خبرو الله پوی کړو. اوسۍ ورته وای قربان یو ښکاري را پسې دی او ځنګل کې زمخ کې مو ښکاري را پسې دی. قربان قریبه ده چې نیولی وی خو ته مې د ډېر لرې نه ولیدې ما وی دې پیغمبر ته ځان رسوه دی به ترې خلاصه کړي. دې کې ښکاري مړو رسېده. حضور ورته فرمایي ولې پیدا صاحب دا زما ښکار دی اوسۍ د تالی ځان ورسو. حضور فرمیل صبر وکړه. اوسۍ ته وایي ولې ته تښتې ته خو ښکارې او الله پاک خپلو بندګانو ته حلاله کړې. وی صاحب بلکل ټیک ده زه ښکار یم او الله پاک خپلو بندګانو ته حلاله کړې لیکن زما په غار کې دو بچي پاتې دي واړه د الله پیغمبره هغه بچي مې اوږې پرېښې دي زما په سینو کې پی نه وي خوراک مې نه و کړی ما بچو سره وعده کړې ده ځنګل ته ځم خوراک کوم چې پی پیدا شي بچیانو تاسو له به راځم. قربان مور ډیره مشفقه یو ډیره مهربانه ما سره د خپلو بچو غم دی. अब زما انتظار کوي چې مور مې راځي او موږ له به پی راکوي او دلته ښکاري ښکار کوي مې. نو صاحب زما تا سره وعده ده ته زما ذمواري واله زما ذمواري چې زه لاړه شم او زه خپلو بچیو ته پی ورکم واپس به تاله راځم. حضور ورته وفرمیل که رانلې نو بیا ما ذموارۍ کې ودرې او رانلې نو بیا وی د الله پیغمبره که رانلم د الله پاک دربار کې به سوال وکړي چې یا الله اوسۍ ته د سودخور عذاب ورکړه. کم عذاب چې الله پاک سودخور له تیار کړی دی نو دغه عذاب د الله د دربار نه ما دپاره وغواړه. سود ګورې دومره خطرناک څیز نو تاسو پوهېږو نه اکثر مسلمانان په سود کې ګیر دي. ګورې بانډونه دا سود دی ګورې بانډونه سود دی. بینک کې پیسې کېښودل او ګټه اخیستل د بینک نظام چې څومره دی دا ټول نظام د سودي نظام دی. که تا ته ډېر وایي دا مضاربت دی او دې کې دا فتوا ده دې کې دا فتوا دا ټولې غلطي دي. دې کې نفع او نقصان دی او دې کې دا چل دی دې کې دا چل دی ټول نظام په سود روان دی. الله پاک دې موږ او تاسو بچ کړي او انشاءالله که عمر بقا وکړه یو ورځ به انشاءالله دا مسلې چیړو چې سود څه ته وایي او د هغې څومره شاخونه دي. اوسۍ ورته وایي د الله پیغمبره که رانلم د الله پاک د دربار نه زما دپاره هغه عذاب وغواړه چې کوم الله پاک سودخور له مقرر کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمیل ځه ښکاري ته وایي زه ذموار هغه ورته قربان که زه دا ټول ځان تا نه قربان کم کمه ده ما چې تاسو وایې پرېږده نو بس پرېږده. اوسۍ لاړه بچیانو ته لاړه بچیان ورته وایي مورې تا خو ډېر ناوخته که دا دومره ټیم دی ولې تېر که. اوسۍ ورته وایي کیسې ورته وکړه ورته وایي ښکاري راپسې و او ښکار کوله مې
پمنډ منډه آبادۍ ته ورسېدم، د الله پیغمبر ته مې ځان ورساو او د الله پیغمبر مې ذمہوارۍ کې ورکړی دی، تاسو له پی در کومه، زر پی وخورئ چې د الله نبي ته واپس ځان ورسوم چې د هغه ذمہواري ختمه شي. هغه بچي ورته وایي د اوسۍ بچي چې ای مورې په موږ د ستا پی حرام وي، د الله پیغمبر د انتظار کې ودرولی دی، د الله پیغمبر د ذمہوارۍ کې ورکړی دی او ته موږ له پی راکې واپس لاړه شه، موږ دې د لږې نه مړه شو خو چې د الله نبي انتظار ونه کړي. څومره زبردست پیغمبر دی. موږ او ستاسو نبي ته الله پاک یو ډېره لویه مرتبه ورکړې ده. رونو هغه اوسۍ واپس راغله. حضور ورته وفرمیل تا خو ډېر وخت تېر نه کړو، وی قربان بچیانو راته وی تا د الله نبي انتظار کې ودرولی دی، ذمہوارۍ کې دې ورکړی دی، موږ دې د لوږې نه هلاک سو، موږ باندې ستا پی حرامي، واپس لاړ شه د الله پاک نبي ته چې هغه د ذمہوارۍ نه خلاص شي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښکاري دا اوسۍ په ما خرڅه کړه، دا اوسۍ په ما باندې خرڅه کوي، ولې؟ وی دا زه هسې پرېږدم چې خپلو بچو ته لاړه شي. او ی قربان زه تا نه ټول قربان یم، اوسۍ څه خبره ده، بس ما د الله دپاره دا واپس پرېښوه. اوسۍ واپس لاړه خپلو بچیانو ته. د الله د نبي په خبرو کې دومره اثر او د الله د نبي قدر په حیواناتو کې دومره سیوا دی. هغه واړه واړه بچي د اوسۍ بچي د الله پاک د نبي انتظار نه برداشت کوي، ځان وجلي خو انتظار نه برداشت کوي، انتظار نه برداشت کوي. عرض مې دا دی چې حضور کې ډېر کمالات، زموږ د ستاسو نبي کې ډېر کمالات دي. یو کمال خبرو کې اثر دی، داسې اثر پکې و چې د خبرو داسې کمال الله پاک هیچا ته نه دی ورکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو اوخ منډې راوالی. د اوخ واقعه متعدد روایاتو کې راغلی ده. حضور صحابه ته یې صبر وکړئ دا اوخ راځي. اوخ راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په سجده پریوت. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی قربان د اوخ نه خو موږ ډېر حقدار یو چې تا له سجده ولګو. حضور ورته وفرمیل نه، که ما سوا د الله نه بل چاته سجده لګول روا وی، ما به زنانو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده ولګوئ. اوخ ته وایي څه ضرورت دی، څه حاجت دی دی؟ ورته وایي قربان ټوله زندګۍ دوی له ما پنډونه روړي دي او کارونه مې ورته کړي دي او اوس یې اراده کړې ده ما ذبح کوي، ما حلالوي، زما د ټول عمر نیکي چې ده هغه په سین لاهو کوي. او دی کې مالک راغی او چاړه ورسره ده. حضور ورته وفرمیل دا اوخ خو تاسو نه شکایت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی اوخ واغست او بیا آزاد کړ. او یو روایت کې دا دی چې دغه اوخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت کو قربان کار را باندې ډېر کوي، دا یاره کم را کوي. حضور ورته وفرمیل ای د اوخ مالکه دا اوخ په ما باندې خرڅ کا. هغه ورته قربان زما ټول بدن تا ته حاضر دی، خو دا اوخ زما نه دی، زما د کور والا دی. او د دې اوخ نه ما سوا د هغې د آمدن ذریعه نشته، د معاش ذریعه نشته، دا چلو دی باندې مزدوري کوو نو د کور ګزاره روانوي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وعده واغسته چې تاسو ته کار ډېره نه وي نو ګیا موله ډېره ورکوئ. چې کله خیبر فتح شو، خیبر چې کله فتح شو نو نبی علیه السلام یو خر ونیوه، غنیمت کې یو خر ونیوه. حضور ورته وفرمیل ستا څه نوم دی؟ وی زما نوم دی یزید ابن شهاب. وی قربان قصه واوره، زما چې څومره سلسله نسب ده، زمونږ په دې ټول نسب کې کمال دا دی چې زمونږ په ملا باندې بغیر د پیغمبر نه بل څوک سواره شوي نه دي. زما چې څومره سلسله نسب دی نو زما په ملا باندې بغیر د نبي نه بل څوک نه دي سواره شوي. او قربان زه په نسب کې بالکل اخري خر پاتې یم او ته په پیغمبرانو کې اخري پیغمبر یې. قربان د دې نه مخکې زه یهودي سره ومه
نو هغه يهودي به چې کله په ما سپرېده که نه نو ما به پلته وو اخوا به مې وغورځو ما وی چې په ما به نبي سورېږي او پلیته ته خو زما د پیغمبر دشمني وی قربان چرته په ما باندې یهودي نه دی سور شوی او حضور ورته بیا وفرمیل چې ستا نوم یزید بن شهاب ته نن نبات نه دی ستا نوم یعفور دی د نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې ناست و اخر به بار دروازه درشل باندې به سر ایښی و نو چې کله به د حضور یو صحابي ته ضرورت راغی که نه نو هغه یعفور خر ته به یعفوره هغه فلانی سړی راله راوله نو یعفور به روان شو هغه صحابي ته به ور وټکاو په سر باندې نو صحابي به راووته نو بیا به یې ورته اشاره وکړه چې ما پسې راځه نو جومات ته به یې راوسته نو چې کوم یو صحابي به د حضور په کار و نو دغه یعفور خر ته به وي یعفوره ورشه هغه راول نو حضور چې کله بیا وفات شو نو د سترګو نه اوښکې روانې وې او همیشه به ژړل داسې یو وخت راغی چې یو لوی کوی پیدا کړ او په هغه کوی کې ځان وغورځو شهید شو ورونو زمونږ او ستاسو د نبي په خبرو کې دا کمال و چې حیوان به خبرې واورېدې دومره زود اثر والا هغه حیوان باطن به د محبت نه ډک شو او دومره کمال به الله وله ورکړه چې داسې به فصیح خبرې کولې لکه انسان چې خبرې کوي الله دې زمونږ او ستاسو د دې پیغمبر سره مینه پیدا کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سنت کوئ.